مهم خبر تاسو سره شریکو د خیبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي د الیکشن کمیشن له لوري د لیکل شوي خط جواب ورکړی دی چې پکې گورنر الیکشن کمیشن په صوبه کې د صوبایي اسمبلی د الیکشن لپاره د سلا مشورې په غرض باندې په 1 او 8 مارچ باندې رابللی دی. گورنر د الیکشن کمیشن د خط په جواب کې د سپریم کورټ د فیصلې یا حکم حواله هم ورکړې ده چې پکې ویل شوي دي چې د سپریم کورټ په فیصله باندې یا په حکم باندې به په منون عمل درآمد کولی شي. الیکشن کمیشن ته گورنر په 1 او 8 مارچ باندې رابللی دی په دې اړه باندې د سلا مشورې دپاره په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی الیکشن دپاره گورنر چې کوم جواب ورکړی دی د خط الیکشن کمیشن ته په هغه کې ویل شوي دي چې الیکشن کمیشن په صوبه کې د صوبایي اسمبلی د الیکشن لپاره په 1 او 8 مارچ باندې د سلا مشورې لپاره رابلل شوی دی. گورنر به د الیکشن کمیشن سره په دغه اړه باندې سلا مشوره کوي او د دې وروسته به په صوبه کې د صوبایي اسمبلی د الیکشن لپاره یوه نیټه ټاکلی شوي. په ډاګه دې وي چې له دې وړاندې سپریم کورټ تیره اونۍ د خپلې اندې نوټس اخیستی په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د الیکشن او الیکشن کمیشن ته یې حکم کړی و چې د خیبر پښتونخوا د گورنر او د صدر عارف الوي سره د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلیو د الیکشن نیټې په اړه باندې سلا مشوره وکړي او یوه نیټه دې وټاکي. صدر عارف الوي له دې وړاندې اعلان کړی چې په پنجاب کې به الیکشن په 13 اپریل باندې ترسره کیږي. همدغه شانتي کې د خیبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي تیر ورځ میډیا سره په خبرو کې ویلي چې دوی به د الیکشن کمیشن سره په دغه اړه باندې سلا مشوره کوي چې کوم خط دوی ته رالیږل شوی هغه به د ګل په ورځ باندې پرانیزي او د خط نن پرانیستل شوی دی او د الیکشن کمیشن د خط جواب ورکړی شوی دی چې تر مخه الیکشن کمیشن گورنر په صوبه کې د صوبایي اسمبلی د الیکشن لپاره د سلا مشورې په غرض باندې په 1 او 8 مارچ باندې رابللی دی او گورنر په دغه خط کې چې کوم جوابي خط دی په هغې کې عزم څرګند کړی دی چې د سپریم کورټ په فیصله باندې به منون عمل درآمد کیږي. په ډاګه دې وي چې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب اسمبلی د پی ټي آی د مشر عمران خان په وینا باندې ماتې کړل شوي وي چې غرض یې په مرکزي حکومت باندې په ټول ملک کې د عامو انتخاباتو ترسره کولو لپاره فشار راوړلو. عمران خان تور پورې کوي چې د هغه حکومت تیر کال د اپریل په میاشت کې د یو بهرني سازش لاندې لرې کړل شوی او په دې کې د پی ډي ایم حکومت چې کوم اسټابلیشمنټ دی هغه چې کوم چاته اشاره کوي او د دې ترڅنګ امریکا په دغه درې واړه په دې کې شریک دي او دغه حکومت هغه تور پورې کوي چې دغه حکومت په ناجایزه تور باندې لرې کړی او وروسته عمران خان د خپل دغه تور نه شاته شوی او ویلي چې امریکا په دغه سازش کې شامله نه ده. عمران خان غوښتنه کوي چې په ملک کې د عام انتخابات زر تر زره ترسره کړی شي خو بل اړخ ته بیا مرکزي حکومت وایي چې اسمبلی به خپل مرکزي چې کومه اسمبلی ده هغه به خپله موده به پوره کوي آئیني او د وخت نه وړاندې انتخابات به نه ترسره کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.